الله الرحمن الرحيم. وأيضا هي لذوات هيولانية وهو تعالى مقدس عنها. غرض د شارح قاضي اقامت د دلیل ثانی دی په دې خبره باندې چې د الله تعالی د لپاره اجزاء تحلیلیه نشته. اجزاء تحلیلیه تاسو پیژندلې دي. د الله تعالی د لپاره اجزاء تحلیلیه نشته. یو دلیل پرون ور باندې ویل لا يتصور له تعالی اجزاء ينحل وينقسم اليها كالجسم فانها بين صرافه القوه ومحوزه الفعل. اوس دویم دلیل وایي چې د الله تعالی د لپاره اجزاء تحلیلیه نشته. حاصل د دلیل دا دی، دلیل په نمط او طرز د قیاس استثنایی رفعی سره دی. صورت د دلیل دا ده، دعوه دا شوه د الله تعالی د لپاره اجزاء تحلیلیه نشته. ولې؟ که د الله تعالی د لپاره اجزاء تحلیلیه راشي نو بیا به ذات د الله تعالی ذات هیولانی وګرځي، یعنی هغه ذات چې هیولا به ولري. د حکماو دا رایه ده چې هر جسم دا مرکب دی د هیولا او د صورت جسمی نه. دا هدایت الحکمت میمیزی وغیره کې ویلی دي. هر جسم مرکب دی د هیولا او د صورت جسمی نه. هیولا محل او صورت جسمی پکې حال ده. هیولا جوهر بسيط لا يتم وجوده بدون ما حل فيه. دا یو جوهر بسیطه ده چې وجود یې نه تمامیږي بغیر د هغه صورت جسمی نه کوم چې په ده کې حلول کړی ده. پوه شو ورباندې؟ نو که ذات د الله تعالی د لپاره اجزاء تحلیلیه راشي نو بیا به ذات د الله تعالی ذات هیولانی وګرځي. تالی باطل دا چې ذات د الله تعالی ذات هیولانی وګرځي دا باطل ده. نو چې اجزاء تحلیلیه ورلر راشي دا هم باطل ده. بطلان د تعالی خو ښکاره دی که نه، ځکه ذات د الله تعالی ذات هیولانی نه دی. ذات د الله تعالی خو هیولا لري نه که نه. هیولا خو چې شو بیا خو صورت جسمیم شو. نو صورت جسمی او د هیولا نه خو چې یو شی مرکب شي خو مرکب شو. الله تعالی بسیط دی که مرکب دی. دلیل د ملازمې چې د الله تعالی د لپاره که اجزاء تحلیلیه راشي نو بیا به څنګه ذات د الله تعالی ذات هیولانی وګرځي؟ نو دلیل د ملازمې دا دی هي لذوات هیولانیه. هي لذوات ځکه اجزاء تحلیلیه دا د ذوات هیولانیه او د لپاره وي، د هغه شي د لپاره وي چې د هغه تعلق د چا سره وي؟ د هیولا سره وي. ټیک دی؟ و ایضا همدغه رنګې هي دغه اجزاء تحلیلیه د ذوات هیولانیه او د لپاره وي. او هو الله پاک چې تعالی وهو تعالی الله پاک مقدس پاک دی عنها د دې ذوات هیولانیه نه. د چا نه؟ یا د هیولا نه. یا د چا نه؟ د هیولا نه. په دې باندې ورسېږو انشاءالله. ذوات هیولانیه چې دي کني دا منحصر دي په څلورو کې: جسم طبعی، صورت جسمی، جسم تعلیمی او صورت نوعی. الله پاک په دې څلورو کې یو هم نه دی کنه. نو ځکه الله مقدس دی. د چا نه؟ ذوات هیولانیه. جسم طبعی هغه جوهر دی چې مرکبی د هیولا او د صورت جسمی نه، چې مرکبی د هیولا او د صورت جسمی نه دا جسم. او صورت جسمی، صورت جسمی هغه جوهر دی چې انحلالی کیږي چاته ابعاد تقسیمیږي چاته طول عرض او عمق ته. صورت جسمی هغه جوهر دی چې طولن عرضن عمقن تقسیمه قبلی خو پیژندلی شو. او جسم تعلیمی هغه عرض ده چې قابل د انقسامی په جهات ثلاثو کې. هغه عرض ده چې طولن عرضن عمقن تقسیم قبلی. په دې باندې پوهیږي. او بل صورت نوعی ده. صورت نوعی هغه مبدا د اثر ته وایي. هغه شي ته وایي چې مبدا د اثري. صورت نوعی وایي هغه شي ته چې هغه مبدا د اثري په چا کې؟ په جسم کې. ما ته وګوره، اثر د جسم مائی هغه برودت دی کنه، او اثر د جسم ناری هغه چیرې؟ حرارت دی. حالانکه صورت جسمی کې خو دواړه سره شریک دي کنه. جسم مائی او جسم ناری په صورت جسمی کې دواړه سره شریک دي، خو بیا هم اثر کې اختلاف شته که نشته؟ نو پته ولګېده چې دا اختلاف د اثر چې دا د یو بل شي نه ده چې هغه صورت نوعی ده. صورت نوعی د جسم مائی جدا دی د صورت نوعی د جسم ناری نه. نو مبدا د اثر هغه سبب د اثر ته چی وایي؟ صورت نوعی وایي. پوهېږي انشاءالله؟ زه به شي له خیره. دا خو هدایت الحکمت خبرې دي. تاسو حشي من هي تراشي. قوله دا قول د شارح قاضي و ايضا هي لذوات هيولانيه. دلته شارح سوي په اذ لابد من الاجزاء، اذ لابد للاجزاء المقداريه.
دا تدقیق دی په ملازمه کې، دا تدقیق ده. تدقیق تاسو پیژنئ، اثبات د دلیل په دلیل سره. هلته دلیل موږ نسو ویلی. که د الله تعالی دپاره اجزای تحلیلیه راشي نو بیا به ذات د الله تعالی ذات حیولاني وګرځي. دلیل د ملازمې مو داسې ویلی و ایضا هي لذوات حیولانیه، ځکه اجزای تحلیلیه د چا دپاره وي؟ دا دلیل شو که نه؟ دا اوس دلیل د دلیل نه، دا اوس دلیل د دلیل نه چې د اجزای تحلیلیه ولې د ذوات حیولانیه دپاره وي. پوه شو ورباندې؟ نو دا تدقیق شو که نه شو؟ تدقیق شو په ملازمه کې. نو حاصل لا دی ما ته وګوره هلکه اجزای تحلیلیه ولې د ذوات حیولانیه؟ ذوات حیولانیه د پیژندلي دي چې تعلق یې د حیولا سره وي چې هغه څلور شیان دي. خو اجزای تحلیلیه ولې د ذوات حیولانیه دپاره وي؟ وایي ځکه اجزای تحلیلیه چې دي که نه دا امتداد غواړي. څه شی غواړي؟ اجزای تحلیلیه داسې یو شی غواړي چې هغه طول عرض او عمق ولري. پوهېږي؟ امتداد دا معنا. او کوم شی چې ممتدي که نه چې طول لري یا عرض لري یا عمق لري هغه بیا قابل لانقسامي، او قابل لانقسام حیولا ده. قابل لانقسام چیرې؟ حیولا ده. نو ځکه اجزای تحلیلیه د چا دپاره وي؟ د ذوات حیولانیه دپاره وي. په دې باندې پوه شوئ؟ اذ لابد للاجزاء المقداریه. اجزای مقداریه د اجزای تحلیلیه دي ځکه لابدي د اجزای تحلیلیه دپاره من الماده د مادې نه. ماده حیولا ده، هغه ماده القابله چې قبلونکې د اتصال او د چا ده؟ یعنی استعداد د اتصال او د انفصال دواړو پکې شته. تاسو مایبیزي کې ویلي ښه اتصال د جسم، انفصال ده. ولو وهما وفرضا. دا ولو وهما وفرضا دا دفع د یو اعتراض ده. حاصل له اعتراض دا ده ته وایې ماده او حیولا چې دا قابل له اتصال او د انفصال ده، نو دغه حیولا او ماده خو په افلاکو کې هم شته که نه؟ دغه ماده او حیولا په چا کې هم شته؟ فلک کې هم شته ده. حالانکې فلک چې دی دا قابل د انفصال ده د حکمو په نسبت باندې. فلک خو انفصال نه قبلوي که نه؟ مونږ وایو چې راځي اذا السماء انشقت. اهل شرع څه وایي؟ مونږ وایو چې فلک قابل د انفصال دی. مړه اذا السماء انشقت کله چې اسمان څیري شي، خو څیري شي خو انفصال یې وکړو که نه؟ خو حکما وایي چې فلک قابل د انفصال نه دی. نو اشکال پیدا کېږي که نه؟ ته وایې چې ماده چې قابل د انفصال ده نو فلک کې ماده شته ده، حیولا شته ده، فلک خو قابل د انفصال نه دی د حکماو په نسبت باندې. نو دی جواب کوي چې نه، دا حیولا او ماده قابل د انفصال ده ولو وهما وفرضا. دا انفصال عام ده که فعلا وي او که وهمي او فرضي وي. که فعلا وي نو فلک که قابل د انفصال نه دی د حکماو په نسبت باندې فعلا، خو البته وهمي او فرضي خو شته دی که نه؟ وهم خو فرض کولی شي که نه انفصال. ما ته وګورئ د انفصال فرضي چې دی که نه دا هغه څلور اقسام چې مونږ ویلي وو په صدرا کې چې تقسیم د کل چې اجزاو ته کېږي هغه څو قسمه دی؟ څلور قسمه دی که نه؟ چې یو قسمت قطعي دی، بل کسري دی، بل وهمي دی او بل عقلي ده. ټیک ده؟ دا قسمت قطعي او کسري دا قسمت فعلي ده ځکه دا په خارج کې وي، هلته ویلي. او قسمت وهمي او عقلي دا قسمت او انفصال ذهني نه دا په ذهن کې وي. خو ګوره دا د انفصال فرضي چې دی دا وهمي او عقلي دواړو ته شامل دی. دا وهمي او عقلي دواړو ته شامل ده. خو دلته چونکې په مقابل د چا کې ذکر شوی ده؟ د وهمن کې که نه؟ نو عام چې په مقابله د خاص کې ذکر شي چیتې نه مرادي؟ ما سوا د دې خاص نه که نه؟ عام چې په مقابله د خاص کې ذکر شي چیتې نه مرادي؟ نو ځکه د فرضي نه بدل ته ما سوا د عام نه اخلو، ما سوا د وهم نه اخلو چې هغه عقلي دی، چې هغه شی دی. نو ځکه دلته به د فرضي نه چی اخلو؟ عقلي اخلو. پوهېږي انشاءالله؟ نو قسمت وهمي او اخو پیژنئ که نه؟ وهي الحیولا. دا وهي الحیولا چې ده، وهي دا ماده چې ده دا حیولا ده. دا دفع د یو بل اعتراض ده. حاصل اعتراض دا ده ته څنګه وایې چې د اجزای تحلیلیو دپاره ماده ضروري ده؟ اجزای تحلیلیو دپاره خو ماده نه ده ضروري. ولې؟ ماده څه ته وایي؟ ماده وایي کیفیت د نسبت د قضیې ته. کیفیت د نسبت د چا ته؟ او که نه؟ تاسو په مرقات کې ویلی دي چې د قضیې کیفیت چې دا به مکیفي په یو کیفیت سره، د قضیې نسبت به مکیفي په یو کې، یا به ضرورتي یا به دوامي یا به لا ضرورتي یا به لا دوامي. هلته ویلي که نه؟ پوه شوئ؟ دا کیفیت دي. دا کیفیت د چا دي؟ د نسبت دي. نو ماده عبارت ده د کیفیت د نسبت د قضیې نه. نو اجزای تحلیلیه یا اجزای مقداریه خو قضایا نه دي. نو ته څنګه وایې چې
د اجزای تحلیلیو دپاره ماده پکار ده د قضایاو د قضیې دپاره ماده پکار ده ځکه قضیه کې نسبت یو نسبت خامخا یو کیفیت لري نسبت د دې قضیې به یا ضروري وي یا به دایمي یا به لا ضروري وي یا به لا دایمي پوهېږي انشاءالله نو دی جواب کوي وهي الحیوله حاصل دا دی وهي دا ماده حیوله دی چې دا ماده په اصطلاح د منطقیانو کې وایي کیفیت د نسبت د قضیې ته په اصطلاح د حکماو کې حیوله ته وایي دلته د مادې نه مراد کومه ماده ده هغه مصطلحه د حکماو هغه مصطلحه نو ځکه وایي وهي الحیوله پوهېږي انشاءالله کما بوینه فی الحکمه لکه حکمت کې بیان شوې ده اعلم انه تعالی په دې باندې ورسېدي انشاءالله غرض د شارح قاضي چې دی که نه هغه بیان د تنزیح د الله تعالی ده بیان د تسبیح د الله تعالی ده ثالثا یو وارې تنزیح او تسبیح د الله تعالی بیان کړه چې الله پاک منزه دی د اجزای تالیفیو نه یو اجزای حدیه چې ورته وایي بیا یې ویلي وایذا لا یتصورو چې الله تعالی منزه دی د اجزای تحلیلیو نه دا دوه اوس دریم علم چې الله تعالی په خپله هم د چا دپاره جز نه ده الله تعالی په خپله هم مخکې ویلې د الله تعالی دپاره اجزای تالیفیه اجزای حدیه نشته بیا یې ویلې د الله تعالی دپاره اجزای حیولاني هغه اجزای تحلیلیه نشته اوس دریم وایي چې الله تعالی په خپله هم د چا جز نه دی الله تعالی په خپله باندې هم یعنې داسې هم نشي کېدلی چې یو شی ثالث دی د الله پاک او د یو بل شي نه مرکب شي واجب تعالی او یو بل شی دی د دغه شی ثالث څه شی شي اجزا دي شي دا هم نشي کېدلی نو غرض د شارح قاضي بیان د تنزیح او تسبیح د الله تعالی شو ثالثا پوهېږي انشاءالله ګوره اعلم وی پوه شئ چې انه تعالی الله جل جلاله کما هو و عبارت الله تعالی کما هو لکه څنګه چې دی احدی الذات څه معنی احدی الذات لکه څنګه چې په ذات کې یو دی احدی الذات ته داسې وایه لکه څنګه چې په ذات کې یو دی لا تکثر فيه کثرت نشته په الله تعالی کې بالفعل ولا بالقوه نه فعلا پکې کثرت شته او نه بالقوه پکې کثرت شته پوهېږي انشاءالله نو کذلک همدغه شان یمتنع ممتنع د ان یتألف چې مرکب شي منه د الله تعالی نه شیء یو شی یعنی الله پاک د یو بل شي دپاره جزء تالیفي وګرځي الله پاک د یو بل شي دپاره جزء تالیفي وګرځي او یا داسې شي او ینحل الیه او یا د یو شي انحلال الله ته وشي یعنی الله پاک د یو بل شي دپاره جزء تحلیلي وګرځي په ملا صاحب پوهېږي په ایمان پوهېږي یتألف منه شی یعنی چې یو شی د مرکب شي د چا نه څه مطلب شابسي او ينحل یا د انحلال او تقسیم دی وشي د یو شي الیه دی الله ته پوهېږي یعنی څه مطلب چې الله دې د یو بل چا دپاره جزء تحلیلي وګرځي دا نشي کېدلی کیفه مړه څنګه به شي الله به د یو چا جزء تالیفي او جزء تحلیلي څنګه شي دا مړه مخکې وروسته یې کړی دی د عبارت داسې ولګوئ ښه ګوره متوجه شي عبارت ته متوجه شي کیف تتقوم څنګه به مرکب شي حقیقت وحدانیه یو حقیقت وحدانیه یعنی یو حقیقت به څنګه مرکب شي من الواجب تعالی د چانه د واجب تعالی نه بذات ومن شیء او د بل شي نه داسې لګوه پوهېږي انشاءالله داسې بل شی لا تقرر له ولا وجود له بالذات چې دې شي لره د تقرر او وجود بذات نه وي چې هغه شی دی ممکن دی که نه د ممکن دپاره تقرر او وجود بذات ده که نه تقرر وجود من الله ده عبارت باندې پوه شوئ ګورئ کیف تتقوم څنګه به مرکب شي حقیقت وحدانیه یعنی یو حقیقت من الواجب تعالی بالذات د هغه چا نه چې واجب تعالی بالذات ته ومن شیء ګوره داسې لګوخه او د بل شي نه هغه شي نه لا تقرر له چې تقرر او وجود نشته دی شي لره بالذات چې هغه شی دی ممکن دی یعنی دا نشي کېدلی چې یو شی ثالث دی د الله پاک او د یو بل ممکن نه هغه مرکب شي الله پاک او یو بل ممکن دی اجزای تالیفیه وګرځي د چا د جزء ثالث د شی ثالث شابس پوه شو ورباندې بیا راشئ
کیف څنګه به ممکن شي چې وتنحل انحلال شي تقسیم شي د حقیقت وحدانیه چاته تقسیم شي الیه دی واجب تعالی ته و الیه او دغه شی لا تقرر له ولا وجود له بذات ته په ایمان چې په پوه شوي ولسې دی ضمیر مراجع مو معلوم که الیه دغه اول الیه کې ضمیر چاته راجع ده واجب تعالی او و الیه دا لاندې کرخه کې الیه چاته ضمیر دغه شی لا تقرر له ولا وجود له بذات ته په ایمان ووایه صرف خلاصیږي یعنی دا نشي کېدلی چې الله پاک او یو ممکن دا د اجزای تحلیلیه وګرځي د چا د یو شی ثالث د چا د شی ثالث په ایمان وایي چې په پوه شوي ولعله و شاید چې دغه عدم جواز د جزء تالیفي د الله تعالی یا د جزء تحلیلی د الله تعالی من الفطریات دا د چا نه دی بدیهیاتو نه دی دا د چا نه دی بدیهیاتو نه دی یعنی هغه بدیهیات چې فطرت او طبیعت ور باندې دلیل دی چې فطرت او طبیعت ور باندې واجب تعالی د یو چا جزء تحلیلی یا جزء تالیفي نشي کېدلی په ایمان چې په پوه شوي دا عبارت باندې پوه شوي عبارت باندې پوه شوي او مخکې وروستو چې کوي بیا نه لګېږي دلته دوه خبرې کوو دوه خبرې پاتې دي یوه خبره دا ده که نه ده وویلې چې دا څنګه کېدلی شي چې یو شی د مرکب شي د واجب تعالی او ومن شیء لا تقرر له ولا وجود له بذات نه نو لا تقرر له ولا وجود له بذات خو دا معنی چې شی ممکن که نه ځکه چې تقرر وجود ذاتي نه لري هغه شی دی ممکن دی که نه نو دلته چې موږ دا خبره کوو که نه چې شی ثالث چې دی دا نشي مرکب کېدلی د واجب تعالی او د بل ممکن نه یا د شی ثالث انحلال نشي کېدلی واجب تعالی او بل ممکن ته د دغه بل جز نه که فرضاً که بالفرض دا واجب تعالی د شی ثالث جز شي نو دا د بل شي نه موږ ولې جز ممکن اخلو ولې واجبان اخلو ولې ممتنعان اخلو په دې باندې پوهېږي ممتنع خو ځکه نشو اخیستلی ځکه یو امر ممتنع دا د موجود جز کېدلی شي یو امر ممتنع دا د موجود جز کېدلی شي نه که نه جز د موجود خو موجودي که نه او ممتنع شي وي معدومي ټیک واجب هم نشو اخیستلی ولې ځکه یو شی ثالث مرکب د واجب تعالی او د بل واجب نه بیا خو تعدد د وجباو راغی بیا چی راغی نو ځکه دغه شی ثالث چې دا مرکب ګرځي د واجب تعالی او د بل شي نه دا بل شی به خامخا شی وي ممکن به وي نه به ممتنع وي او نه به واجب وي پوه شوې نو ځکه د من شیء سره د لا تقرر له ولا وجود له بذات قیده ولګو په دې باندې پوه شو انشاءالله اوس راشه بلې خبرې ته ده وویلې چې الله تعالی د چا جزء تالیفي نشي کېدلی یعنی یو شی ثالث مرکب شي د واجب تعالی او د یو بل ممکن نه او الله تعالی د چا جزء تحلیلی نشي کېدلی چې انحلال د یو شي د وشي واجب تعالی او یو بل ممکن ته وایي دا د فطریاتو نه ده دا د بدیهیاتو نه ده خو تنبیه غواړي خو تنبیه بعضې بدیهیات که دلیل نه غواړي خو تنبیه غواړي هغه تنبیه څه ده تنبیه داسې دی ګوره دوه خبرې دي الله تعالی د چا جزء تالیفي ولې نشي کېدلی د دې څه تنبیه ده او الله تعالی د چا جزء تحلیلی نشي کېدلی ولې د دې څه تنبیه ده اوله خبر راوخله الله تعالی د چا جزء تالیفي نشي کېدلی ولې ګوره ورته یعنی که چېرته یو شی ثالث دا مرکب شي د واجب تعالی او د بل شی ممکنه نه دا ولې نشي کېدلی وایي ځکه که چېرته شی ثالث دا مرکب شي د واجب تعالی او د بل شی ممکنه نه نو د ترکیب حقیقي دپاره حلول ضروري دی د ترکیب حقیقي دپاره یو شی چې مرکب کیږي که نه د دو جزونه یو جسم چې مرکب کیږي د دو جزونو نه نو دغه یو جز به په بل جز کې چی وي دا به حالي ځکه حکما وایي که نه چې هر جسم مرکب دی د دو جزونو نه چې یو حیوله او صورت جسمي ده حیوله محل ده او صورت جسمي چی دی حال ده نو حلول ضروري دی کنه ضروري د دې واجب تعالی او د دې بل ممکن ترمنځ پوهېږي انشاءالله نو ګوره او دوه صورت دي یا خو به واجب تعالی حال وي دا بل ممکن به چی وي محل به وي او یا دا چې واجب تعالی محل شي دا بل ممکن شي حال شي واجب تعالی حال نشي کېدلی ځکه حال محتاج محل ته بیا احتیاج په واجب کې راځي احتیاج علامه د امکان ده او موږ فرض کړی واجب نو ځکه واجب تعالی حال نشي کېدلی پوهېږي له خیره واجب تعالی چې دا محل هم نشي کېدلی واجب تعالی چې دا محل هم نشي کېدلی ولې
ځکه که واجب تعالی محل شي او دغه بل ممکن دا شي دا ورلره حال شي نو واجب تعالی خو مستغنی دی محتاج خو نه دی کنه دی چاته دی بل ممکن ته حال ته او محل مستغنی دا موضوع وي او حال ورلره عرض وي محل مستغنی دا موضوع د عرضي څه مې ویلې محل مستغنی دا موضوع د چاوي اوس حیولا صورت جسمی چې دی کنه حیولا چې دام جوهر دی محل نه صورت جسمی ورلره حال ده خو هلته حیولا محل مستغنی نه ده حیولا چې په بقا کې محتاج ده صورت جسمی ته صورت جسمی ورته په تشکل کې محتاج دی ٹھیک دی کنه خو دلته خو واجب تعالی محتاج کېدلی نشي کنه نو خامخا دا واجب تعالی به موضوع د چاوي د عرض به وي ولې محل مستغنی چې وي موضوع د چاوي د عرضي ها نو دغه شی ثالث چې دی دا مرکب شو د واجب تعالی او د عرض نه او کوم شی چې مرکبي د موضوع او د عرض نه هغه امر اعتباري هغه شی وي امر اعتباري وي شودي دي شودي سپینې دي شودي چې دا محل دی دا بیاض چې دا پکې حلول کړی دی بیاض څه شی دی عرض دی کنه نو دا موضوع د عرش وکنه هغه د امر اعتباري ده د شودو سپینواله بدلی کنه بدلیږي توري چای پکې واچو هغه ده بدل شو که بدل نشو هغه د بدلون پکې راځي کنه راځي نو امر اعتباري شو کنه او مرکب داس یو شی چې د واجب تعالی او د امر ثالث نه مرکب یې امر اعتباري نشي کېدلی ځکه دغه یو جز څه شی دی واجب تعالی د امر اعتباري کېدلی شي په هغې کې بدلون راځي په ایمان یې چې پې پوه شوئ راشه دویمې خبرې ته چې واجب تعالی د یو چا دپاره جز تحلیلي ولې نشي کېدلی ولې وایي ځکه که چېرته د یو شی ثالث انحلال کېږي واجب تعالی یو بل ممکن ته نو یعنی واجب تعالی او دا ممکن د دقه شي اجزای تحلیلیه شي چی شي اجزای تحلیلیه شي نو پرون دا خبره منګه کړې ده چې اجزای تحلیلیه چې دا متحد دي په وجود کې دا متحد دي په چا کې په وجود کې نو دغه ممکن او دا واجب تعالی متحد شو په چا کې په وجود کې نو چې په وجود کې متحد شو په ماهیت کې به متحد دي کنه نو اتحاد راغی په ماهیت د واجب او د چا کې د ممکن کې او اتحاد د واجب تعالی سره په ماهیت کې د ممکن ده نه نو ځکه الله تعالی د چا د پاره جزء تحلیلی هم نشي کېدلی بس دی کنه زه به ان شاء الله